سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکیني ویډیو کې ما تاسو ته د برېښنایي جریان مقناطیسي اغېزو په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړي وو، چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د همدغه برېښنایي جریان مقناطیسي اغېزې په یو مستقیم وایر کې تاسو ته وښیم، او همدارنګه دا هم تاسو ته وښیم چې کله د یو وایر پر شاوخوا باندې چې کومه مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، دا مقناطیسي ساحه څه ډول شکل لري یا په څه ډول باندې دا رامنځته کېږي. لکه څنګه چې ما تاسو ته د مقناطیس په اړه باندې یو تجربه تشریح کړې وه چې ګواکې کله چې موږ د مقناطیس پر شاوخوا باندې مقناطیسي خطونه رامنځته کېږي یا مقناطیسي د ساحې خطونه رامنځته کېږي، چې په مجموع کې دغه مقناطیسي ساحې خطونه مقناطیسي ساحه تشکیلوي، یا موږ تاسو د مقناطیسي ساحه د همدغه خطونو په شکل باندې چې دا ښایو. نو همدارنګه د برېښنایي جریان مقناطیسي اغېزې چې کله په نتیجه کې کم مقناطیسي ساحه د یو هادي یا وایر پر شاوخوا باندې رامنځته کېږي، غواړم چې د دغه ساحې په اړه باندې تاسو سره لنډ معلومات شریک کړم چې دا څه ډول ساحه رامنځته کېږي، او د دې ترڅنګ په دې هم پوه شو چې د دغه ساحې چې د دغه وایر پر شاوخوا باندې رامنځته کېږي د دې جهت څه ډول موږ تاسو پیدا کولی شو، یا د دې جهت په کوم لوري باندې ده. راځم د نن ورځې موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دغه تصویر کې، په دې تصویر کې موږ یو مستقیم وایر راخیستی دی چې دغه د وایر یو خوا مو په اکس او بله مو په وای باندې چې ده ښودلې ده. دغه مستقیم وایر یا هدي مو موږ له بیټرۍ سره وصل کړی ده. د بیټرۍ په واسطه باندې موږ دغه هدي ته چې ورکوو د برق جریان ورکوو. کله چې موږ د برق جریان دغه هدي ته ورکړ، په دغه هدي کې چې ده مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. مقناطیسي ساحه د دغه وایر پر شاوخوا باندې په دې شکل سره چې ده رامنځته کېږي. اوس موږ دا غواړو چې تاسو ته واضح کړو چې دغه ساحه چې رامنځته کېږي د یو وایر په شاوخوا باندې، دا ساحه به څه ډول رامنځته کېږي یا څه ډول شکل ولري. لکه څنګه چې موږ په مقناطیس کې تشریح کړی وو چې د منحني خطونو په شکل باندې د یو مقناطیس په شاوخوا باندې مقناطیسي ساحې خطونه رامنځته کېدل، نو همچنان یا همدارنګه په همدغه مستقیم خط په شاوخوا چې کومه مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، غواړم تاسو ته یې وښیم چې دا څه ډول یو ساحه رامنځته کېږي. نو کله چې موږ دغه وایر ته چې د ایکس وای په نامه باندې موږ یاد کړی ده چې د دغه وایر یوه نقطه مو د ایکس او بله مو چې د وای په نامه باندې یاده کړې ده. کله چې موږ د وای او ایکس نقطه له بیټرۍ سره وصل کړې ده چې له ایکس څخه چې ده وای ته د برق جریان چې ده جریان لري، یعنې په دې شکل سره په دې سرکیوټ کې د برق جریان چې ده جریان لري. نو کله چې له وای څخه ایکس ته د برق د شدت جریان وجود ولري، نو پر دغه وایر باندې چې ده یو مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. د دغه مقناطیسي ساحې د ښودلو لپاره موږ لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، موږ یو د کاربورډ یو تخته یا یو صفحه چې کړې ده، دغه وایر مو د دغه صفحې په داخل کې داسې تیر کړی ده، یعنې په دې شکل سره موږ چې ده یو صفحه د دغه وایر پر شاوخوا باندې چې ده ځای پر ځای کړې ده، یا مو دغه وایر له دغه صفحې څخه په داخل کې داسې تیر کړی ده لکه څنګه چې تاسو دا وینئ. نو کله چې پر دغه وایر کې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، غواړو چې دغه مقناطیسي ساحه معلومه کړو چې ګواکې دغه مقناطیسي ساحه څه ډول یو ساحه رامنځته کېږي. د دې ساحې د معلومولو لپاره موږ د دغه وایر چې ده د یو کاربورډ د صفحې یا تختې په داخل کې دغه وایر تیر کړی ده. وروسته مو دغه وایر ته د برق جریان ورکړی ده. کله چې مو د برق جریان ورکړل، پر دغه تخته باندې موږ چې شي وکړل د اوسپنې کوچنۍ ټوټې یا میده ټوټې چې د پوډر په شکل باندې وي، دغه ټوټې مو راواخیستلې، پر دغه صفحه باندې موږ دغسې وشیندلې یا مو پر دې شکل باندې ورباندې واچولې. کله چې موږ دغه پر دغه تخته باندې واچولې، دغه د اوسپنې میده ټوټو څه شي وکړل، په یو منظم ډول باندې د دغه وایر پر شاوخوا باندې ترتیب سوې. په څه شکل باندې ترتیب سوې؟ په دې شکل باندې ترتیب سوې، لکه څنګه چې تاسو په دغه کې وینئ، په دې شکل باندې ترتیب سوې، یعنې د یو دایرې په شکل باندې چې دي ترتیب سوې. چې دې ډول ترتیب یا دې ډول تنظیم ته یا دې ډول دایرو ته موږ چې وایو،
په انګلیسي کې ورته کانسنټریک سرکل ویل کېږي. کانسنټریک سرکل هغه سرکل ته ویل کېږي چې د هغې څو دایرې چې د یو مشترک مرکز ولري. مثلا موږ یوه دایره دلته لرو، بله دایره دلته لرو، نو په دې حساب سره موږ څه کوو؟ موږ دغه دایره راخلو، د دغه دایرې په داخل کې یږدو، نو په دې حساب سره په دغه داخلي نقطه چې ده، دا مرکزي نقطه دا چې ده، د دواړو داخلي چې ده مشترک مرکز ده. نو په دې شکل سره دغه وایر یا کیبل هم چې د دغه تختې په داخل کې تیر سوی ده، نو د دغه کیبل پر شاوخوا چې کومه مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي د کانسنټریک سرکل په شکل باندې، یعنی د مشترک مرکزه دایرو په شکل باندې چې ده دایرې رامنځته کېږي. یعنی چې کېږي د دغه وایر پر شاوخوا باندې دایروي شکل باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، چې دې ډول دایرو ته چې ویل کېږي؟ کانسنټریک سرکل ویل کېږي. چې ما درته وویل کانسنټریک سرکل چې کوم سرکلو ته ویل کېږي یا کومو دایرو ته ویل کېږي. نو کله چې موږ دغه پوډر پر دغه تخته وشیندل، پر دغه پوډر دغه د اوسپنې میده ټوټې د پوډر په شکل چې وي، دا چې کله موږ پر دغه تخته باندې وشیندل، دغسې د سرکلو په شکل باندې چې ده یا د دایرو په شکل باندې ځان یو رقم چې دی ترتیب یا تنظیم کړ، چې داسې یو شکل یې ځان ته غوره کړ. لکه څنګه چې تاسو وینئ داسې یو شکل یې ځان ته چې کړ غوره کړ. نو موږ له دې څخه ویلی سو کله چې د مقناطیس ساحه د یو وایر پر شاوخوا باندې رامنځته کېږي، هغه داسې د یو کانسنټریک دایرې په شکل باندې د یو وایر پر شاوخوا باندې چې ده رامنځته کېږي، چې د دې ساحې د ښودلو لپاره موږ څه وکړل؟ موږ د اوسپنې میده ټوټې یا پوډر راواخیستل، د یو کاربورډ تختې چې له هغې څخه موږ د یو هدي یا یو وایر څخه چې د منځنۍ برخې څخه تېر کړی وو، په دې شکل سره فرض کړئ دغه مارکر وایر ده او دغه شاوخوا چې ده د کاربورډ تخته ده، چې په دې شکل سره بیا دغه میده ټوټې په دې شکل سره چې شوې تنظیم او ترتیب شوې د دې وایر پر شاوخوا باندې. نو له دې څخه موږ دا نتیجه لاسته راوړه چې دغه مقناطیسي ساحه چې د کوم وایر پر شاوخوا باندې رامنځته کېږي د برېښنایي جریان په نتیجه کې دا په دې شکل سره رامنځته کېږي، دا په دې شکل سره چې ده رامنځته کېږي. لکه څنګه چې موږ دلته هم ښودلې ده نه، پر دې شکل باندې چې ده د یو وایر پر شاوخوا باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، چې دا و مقناطیسي ساحه په یو سټریټ یا یو مستقیم وایر کې چې په دې شکل چې ده په دې شکل باندې یو ساحه رامنځته کېږي، مقناطیسي ساحه چې موږ تاسو ته وښودله چې دا ساحه د یو دایرې په شکل باندې د یو وایر پر شاوخوا باندې رامنځته کېږي. څو دایرې وي، مثلا لومړی کوچنۍ دایره، وروسته لویه دایره، همدغه رقم چې ده د دایروي څپو په شکل باندې د دغې وایر په شاوخوا باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. چې دې ډول دایرو ته موږ څه وایو؟ متحد المرکز دایره هم ورته ویل کېږي یا مشترک مرکز دایرې هم ورته ویل کېږي، چې څو دایرې یو مشترک مرکز ولري، مثلا مرکز یې یو وي خو څو دایرې موجودې وي، چې دې ډول دایرو ته موږ څه وایو؟ کانسنټریک سرکل وایو. چې دغه مقناطیسي ساحه چې د وایر په شاوخوا باندې رامنځته کېږي دا د کانسنټریک سرکل په شکل باندې چې ده رامنځته کېږي. د دغه ساحې د معلومولو لپاره موږ دغه تجربه ترسره کړه تر څو معلومه کړو چې دغه مقناطیسي ساحه چې په دې وایر رامنځته کېږي دا څه ډول یو ساحه رامنځته کېږي. لکه څنګه چې موږ په مقناطیس کې هم یو تجربه ترسره کړې وه چې په هغې کې د منحني خطونو په شکل باندې چې وه رامنځته کېدله. دلته یو بل پوښتنه دا ده لکه څنګه چې موږ په مقناطیس کې موږ دغه تجربه ترسره کړه چې یو مقناطیس مو تر یو شیشې لاندې کېښود، وروسته مو د اوسپنې میده پوډر ورباندې وشیندل، دغه خطونه د یو منحني خطونو په شکل باندې رامنځته شول، او په دې کې موږ وویله چې دغه منحني خطونه چې دي د مقناطیس له شمالي قطب څخه راوځي او جنوبي قطب ته داخلیږي. په دې شکل سره موږ د دغه مقناطیسي ساحې د خطونو ډایرکشن یا جهت معلومولی شول. خو په دغه وایر کې یا یو مستقیم وایر کې چې کومه د برېښنا په واسطه باندې کوم مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، د دغه ساحې د جهت د معلومولو لپاره موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو یو قانون لرو. دا قانون چې ده دا قانون ته یا د ماکسویل رایټ هینډ تھمز رول ورته وایي، یا په بله اصطلاح باندې د ماکسویل د ښي لاس د لوی ګوتې قانون،
چې په دې قانون کې موږ او تاسو کولی سو د یو مستقیم وایر پر شاوخوا باندې د مقناطیسي ساحې جهت چې دی معلوم کو په هغه صورت کې چې موږ ته د کرنټ یا د برق د شدت د جریان جهت راکړل سوی وي موږ کولی سو د دې قانون په مرسته باندې یو جهت پیدا کولی سو مثلا څنګه کولی سو د دې جهت د معلومولو لپاره غواړم تاسو ته دوه مثاله درکړم لومړی فرض کړئ دغه یو وایر ده دا یو وایر ده په دې وایر کې لکه څنګه چې موږ وایو چې له کښتې څخه پورته ده د برق جریان چې ده سرعت لري یا جریان لري نو په دې صورت کې تاسو پیدا کوئ چې مقناطیسي ساحې جریان به څه وي یا د مقناطیسي ساحې جهت به په کم لوري وي کلاک وایز به وي که به انټي کلاک وایز وي یعنی دا به د ساعت عقربې خلاف جهت وي او که د ساعت عقربې مطابق جهت وي دغه مقناطیسي ساحه چې د دې وایر په شاوخوا باندې رامنځته کېږي اوس غواړو د دې جهت پیدا کړو په دغې وایر کې فرض کړئ دا یو وایر ده په دې کې له کښتې څخه پورته د برق جریان لري موږ په دې کې مقناطیسي ساحه پیدا کوو د چیش په واسطه باندې د ماکسویل د ښي لاس د لوی ګوتې د قانون په مرسته باندې یا د ماکسویل رایټ هینډ تامز رول ورته وایي د دغه قانون په مرسته اوس راځم لکه څنګه چې په دې قانون کې وایي دغه لویه ګوته چې ده دا موږ تاسو ته د کرنټ یا د برق شدت جهت راښیي دغه لویه ګوته او دغه څلور ګوتې موږ تاسو ته څه کوي د مقناطیسي ساحې جهت راښیي نو په دې په مرسته د دې قانون په مرسته باندې اوس موږ څه کوو په دې کنډکټر کې یا هډې کې موږ د مقناطیسي ساحې جهت پیدا کوو ځکه چې موږ ته د برق د شدت جهت راکړل سوی دی مخکې له مخکې چې له کښته څخه پورته چې ده د برق جریان لري راځم د دې جهت معلومولو ته فرض کړئ لکه څنګه چې جهت موږ ته راکړل سوی دی چې له کښته څخه پورته چې دی د برق جریان لري نو موږ دغه لویه ګوته په دې سره داسې یږدو پر دغې مارکر باندې فرض کړئ دا مارکر چې دی یو هدي دی دغه څلور ګوتې په دې شکل سره موږ راجمع کوو لویه ګوته مو دلته کېښودله او دغه څلور ګوتې چې کوو راجمع کوو چې په مجموع کې موږ ته داسې یو شکل رامنځته کوي داسې یو شکل که تاسو وګورئ چې دغه لویه ګوته د برق جریان موږ ته راښیي لکه څنګه چې له مخکې موږ ته راکړل سوی ده اوس موږ د مقناطیس د ساحې جهت پیدا کوو په دې هډې کې نو کله چې موږ دا جهت پیدا کوو که تاسو ګورئ ما لکه څنګه چې ما درته وویل دغه لویه ګوته چې ده دا موږ ته د برق جریان راښیي دغه څلور ګوتې موږ ته د مقناطیس د ساحې جهت راښیي نو دا مقناطیس ساعت په څه ډول دغه څلور ګوتې په دې شکل سره موږ تاسو جمع کوو یعنی د مقناطیسي ساحې جهت په دې شکل سره دی مقناطیسي ساحې جهت چې دی په دې شکل سره دی یعنی په دې شکل سره دی او د برق جریان په دې شکل سره دی نو له دې څخه موږ ویلی سو چې دا کله چې په یو هډې کې له کښته څخه پورته کله چې په یو مستقیم هډې کې د یو مستقیم وایر په شکل باندې وي یعنی موږ تاسو داسې تاو کړی نه وي یا د کوایل یا د سپیچو شکل ونه لري یو مستقیم هډې وي په دې هډې کې چې له کښته څخه پورته جریان ولري نو په دې کې د مقناطیسي ساحو جهت په دې شکل سره څه دی جریان لري یعنی په دې شکل سره دغه وایر په شاوخوا باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي چې دې ډول جهت ته موږ څه وایو انټي کلاک وایز جهت وایو یعنی موږ تاسو دا پیدا کړه چې دغه مقناطیسي ساحې چې دغه وایر په شاوخوا باندې رامنځته کېږي دا چې ده انټي کلاک وایز جهت لري چې ده د ساعت عقربې خلاف جهت لري لکه څنګه چې موږ ته راکړل سوی ده د برق جریان په دې شکل سره ده او مقناطیسي ساحه په دې شکل سره چې ده جریان لري یا د مقناطیسي ساحې جهت په دې شکل سره قرار لري چې دا یو دوهم دا که چیرې په دې هډې کې له پورته څخه کښته ته د برق جریان سرعت ولري موږ تاسو څه کوو دوباره موږ څه کوو له همدغه ښي لاس لویې ګوتې قانون څخه چې دی کار اخلو موږ دغه لویه ګوته پر دغه مارکر باندې ږدو لکه څنګه چې لویه ګوته د برق شدت موږ ته راښیي او دغه څلور ګوتې چې دي موږ ته د مقناطیسي ساحې جهت راښیي نو کله چې موږ دغه څلور ګوتې په دې شکل سره راجمع کړو یعنې یو موټ ځینې جوړ کړو په دې شکل سره نو موږ ته به داسې یو شکل لاسته راکړي یعنې د برق جریان په دې شکل سره دی او د مقناطیسي ساحې جهت په دې شکل سره دی یعنی په دې کې موږ دا نتیجه لاسته راوړه چې د برق جریان په دې شکل سره له پورته څخه کښته جریان لري او مقناطیسي ساحه په دې شکل سره چې ده پر دغه وایر باندې یا دغه وایر په شاوخوا باندې رامنځته کېږي چې دا ډول جهت چې ده یو د ساعت عقربې مطابق جهت ته یا کلاک وایز جهت ته نو موږ چې وکړل د دغه ماکسویل رایټ
هند تامز رول په واسطه باندې موږ د دغه مقناطیسي ساحې جهت پیدا کړ. تاسو هم کولی شئ مثلا په عادي کې ډایرکشن یا جهت برق درکړل شوی وي، تاسو کولی شئ په هغې کې د مقناطیسي ساحې جهت پیدا کړئ. د څه شي په واسطه باندې د دغه مکسویل د شیلاس لوی ګوتې قانون په مرسته باندې تاسو کولی شئ. په دې قانون کې دا وایي چې دغه لویه ګوته د برق د جریان شدت موږ ته راښیي او دغه څلور ګوتې چې دي موږ تاسو ته د مقناطیسي ساحې جهت راښیي. چې د دې قانون په مرسته باندې موږ تاسو څه کوو، پر دغسې یو مستقیم وایر کې چې کوم مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي د هغې جهت پیدا کوو. او همدارنګه تاسو په یاد لرئ موږ په مقناطیس کې چې د له شمالي قطب څخه جنوبي قطب ته موږ ویله دغه وایرونه دغه چې دي مقناطیسي لاینز راوځي. دا مقناطیسي خطونه چې دي د مقناطیسي ساحې خطونه چې دي حرکت کوي یا جهت له مقناطیس له شمالي قطب څخه و جنوبي قطب ته چې د جریان لري. نو په دې شکل سره موږ تاسو په یو مقناطیس کې جهت پیدا کوو. او د وایر دپاره ځان ته یو قانون داسې د ماکسویل رایټ هینډ تامز رول په نامه یادېږي، لکه څنګه چې ما درته وویل د ماکسویل د ښي لاس د لویې ګوتې قانون په مرسته باندې موږ په وایر کې بیا څه کوو، د مقناطیس جهت پیدا کوو. اوس له دې څخه وروسته یو څو نورې مهمې نکتې هم دي چې تاسو یې باید څه دي په یاد ولرئ. دا مهمې نکتې څه شي دي؟ لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې دغه مقناطیسي ساحه چې ده د دې د اندازه کولو واحد په اس آی سیسټم کې څه شي ده په فزیک کې؟ تسلا ده. او دغه مقناطیسي ساحې مقدار موږ په څه سره ښایو؟ په بي سره ښایو. د کرنټ یا د برق د شدت مقدار موږ په څه سره ښایو؟ په آی سره ښایو. نو موږ ویلي ول چې څومره دغه مقناطیسي ساحې مقدار څه ده دا مستقیما معکوسې متناسبې اړیکې لري د برق د شدت له مقدار سره. که څومره د برق د شدت مقدار په دې وایر کې څومره زیات وي په همدومره اندازه سټرانګ یا قوي مقناطیک فیلډ یا مقناطیسي ساحه د دې وایر پر شاوخوا باندې څه ده رامنځته کېږي. یعنې دوی یو له بل سره مستقیمې اړیکې لري د برق له مقدار سره. یعنې په یو مستقیم وایر کې چې څومره د برق د جریان مقدار زیات وي په هماغومره اندازه باندې د مقناطیسي ساحې چې ده دغه مقدار یا هغومره قوي مقناطیسي ساحه د دې وایر په شاوخوا باندې رامنځته کېږي. او په عین وخت کې بیا دغه مقناطیسي ساحه بیا چې ده غیر معکوسې متناسبې اړیکې لري له څه سره؟ دغه بې چې ده غیر معکوسې متناسبې اړیکې لري له څه سره؟ د دغه وایر له فاصلې سره. څومره چې مقناطیسي ساحه چې ده دې وایر ته نږدې وي هغومره قوي ده، څومره چې له دغه وایر څخه لرې کېږي هغومره چې ده دا ساحه ضعیفه کېږي یا کمزوري کېږي. یعنې په دې سره موږ ویلی شو چې د یو وایر په شاوخوا باندې یعنې د وایر ته نږدې شاوخوا برخه کې چې ده مقناطیسي ساحه نسبت قوي ده هغه برخو ته چې هغه له وایر څخه لرې دي. یعنې موږ داسې ویلی شو، موږ ویلی ول چې دغه بې چې ده دا معکوسې متناسبې اړیکې لري له څه شي سره؟ له آی سره. آی چې ده د برق شدت جریان ده، یعنې له کرنټ له امپیر سره څومره چې امپیر سویه زیاتېږي هغومره چې ده مقناطیسي ساحه د یو وایر په شاوخوا باندې زیاتېږي. یو موږ بل دا ویلي ول موږ ول دا معکوسې یا غیر معکوسې متناسبې اړیکې لري له آر سره. آر چې ده د دغه دایرې چې ده شعاع ده چې د دغه وایر او د دایرې ترمنځ چې ده فاصله ده. دغه فاصله چې څومره ډیریږي هغومره دغه مقناطیسي ساحه ضعیفه کېږي. څومره چې دا فاصله کمیږي هغومره دا مقناطیسي ساحه چې ده کمیږي. چې دغه چې ده یعنې انورسلي دا چې ده پروپورشنل ټو آر یا آی پر آر سره ده چې ده آی تقسیم پر آر سره ده. یعنې له دې څخه موږ دا ویلی شو چې یو مقناطیسي ساحې مقدار چې ده هغه د مستقیمې اړیکې لري د برق د جریان له مقدار سره او غیر معکوسې متناسبې اړیکې لري له څه سره؟ د دغه دایرې له شعاع سره یا د آر ډسټنس سره. آر چې ده د کنډکټر یا د هدي او د دایرې ترمنځ دغه چې د فاصله ده. دا فاصله چې څومره زیاتېږي هغومره مقناطیسي ساحه چې ده کمیږي، او څومره چې دا فاصله کمیږي هغومره دا مقناطیسي ساحه قوي کېږي. یعنې د وایر ته نږدې مقناطیسي ساحه قوي وي، د وایر څخه لرې مقناطیسي ساحه چې وي ضعیفه وي. چې دا و د دغه څو مهمې نکتې چې تاسو باید چې دي په یاد ولرئ.
دا لنډ معلومات په یو مستقیم وایر کې یا په یو مستقیم حادثه کې د برېښنا د جریان د مقناطیسي اغېزو په مرسته باندې یا په واسطه باندې چې کوم مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي د هغې ښودلو چې تاسو ته مو وښودله چې څه ډول مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي د دې د ښودلو لپاره موږ یو تجربه ترسره کړه. په دې تجربه کې موږ د کاربورډ یو تخته راواخیستله، له دې تختې څخه موږ یو وایر د داخل څخه تېر کړ، د دغې کله چې موږ دغې وایر ته برق ورکړ د دغه څپې پر مخ باندې مو څه وکړل، د اوسپنې د میده میده ټوټو پوډر وشیندل، داسې مو وشیندل دا د یو دایرې په شکل باندې په منظم ډول ترتیب سول چې موږ ته یې دغسې د یو دایرې شکل لاسته راکړ. چې له دې څخه وروسته موږ دغه مقناطیسي ساحه وښودله چې ګواکې دغه مقناطیسي ساحه چې شي ده د یو کانسټریک سرکل په شکل باندې یا د مشترک مرکز سرکل یا دایرې په شکل باندې چې دا رامنځته کېږي د یو هدي په شاوخوا باندې. وروسته موږ دا وویله چې ښه اوس خو دا موږ پیدا کړی چې دا د دایرو په شکل باندې دا مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي د یو هدي په شاوخوا باندې. خو د دې جهت موږ څنګه پیدا کوو؟ د دې د جهته پیدا کولو لپاره موږ د ماکسویل رایټ هینډ تھمز رول درته وویل، یعنې د ماکسویل د ښي لاس د لوی ګوتې قانون مو درته وویل. چې د دې قانون په مرسته باندې تاسو کولی شئ په یو هدي کې د مقناطیس سی ساحې جهت پیدا کړئ چې هغه مو هم درته تشریح کړي چې تاسو یې څنګه کولی شئ چې پیدا کړئ. له دې څخه وروسته موږ دا درته وویله چې مثلا دغه مقناطیسي ساحې چې د اندازه کولو واحد یې ټیسلا ده او د دې د مقدار موږ په چی سره ښایو یا دغه د اندازه کولو واحد موږ په چی سره ښایو؟ په بي سره ښایو. دغه بي سي ده دا چې شي ده مستقیمې اړیکې لري د امپیر سره. څومره چې امپیر یا کرنټ په دغه وایر کې زیاتېږي هغومره قوي ساحه د دې وایر په شاوخوا باندې رامنځته کېږي. دا یو. او دوهمه موږ دا وویل چې دا معکوسې یا غیر معکوسې متناسبې اړیکې لري له چی سره د دغه وایر سره د آر فاصلې په اساس په اندازه باندې. څومره چې د آر فاصله زیاتېږي آر چې شي ده د دغه سرکل چې دغه وایر پر شاوخوا باندې رامنځته کېږي د دې شعاع ده. څومره چې د دغې دغه شعاع یا ریډیس زیاتېږي هغومره دغه قوت چې شي ده ضعیفه کېږي. او څومره چې دغه فاصله کمیږي څومره چې وایر ته موږ نږدې کېږو هغومره دغه مقناطیسي ساحه چې ده قوي کېږي. یعنې وایر ته نږدې شاوخوا مقناطیسي ساحه قوي وي نسبت هغه برخو ته چې له وایر څخه لرې وي. چې دا لنډ معلومات په یو مستقیم وایر کې د برېښنایي جریان په واسطه باندې مقناطیسي ساحې رامنځته کول چې له تاسو سره مو لنډ معلومات شریک کړل. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. او تاسو څخه مې هیله دا ده چې دغه لړۍ داسې سټپ بای سټپ تاسو چې دی تعقیب یې کړئ. ځکه لکه څنګه چې موږ په لومړیو کې د مقناطیس په اړه باندې لنډ تاریخ درته وویلی، درته تشریح کړ. وروسته مو بیا مقناطیسي ساحه درته وویل چې مقناطیسي ساحه څه شي ده. وروسته مو د مقناطیسي ساحې خطونو په اړه معلومات درته درکړل. له هغې څخه وروسته مو بیا د برېښنا په واسطه باندې په یو هدي کې چې شي ده مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. نن مو بیا دا درته وویل چې دغه مقناطیسي ساحه چې په یو وایر کې رامنځته کېږي په یو مستقیم خط کې په یو مستقیم وایر کې موږ تاسو ته وښودله چې دا ساحه څه ډول ساحه رامنځته کېږي. چې په راتلونکو درسونو کې موږ بیا دغه مقناطیسي ساحه چې په یو وایر کې رامنځته کېږي دا په یو دایروي وایر کې تاسو ته ښایو. بیا وروسته په سیلونایډ کې درته ښایو چې دا په مختلفو کیسونو کې تاسو ته دغه مقناطیسي ساحه په یو وایر کې ښایو. مثلا په سیمپیوچ کې څه ډول ساحه رامنځته کېږي یا څه ډول مقناطیسي ساحې رامنځته کېږي. یعنې په دې شکل سره تاسو یو به یو دغه ټوله په سلسله چې ده یا دغه لړۍ تاسو تعقیب کړئ چې دا یو له بل سره په زنځیري ډول باندې یو له بل سره تړلي موضوعات دي چې تاسو باید ټولې موضوع باندې ښه پوه سئ، زده یې کړئ تر څو تاسو په آینده کې د موټر، جنریټر، ټرانسفرمر په ویلو او زده کولو کې مشکل ونه لرئ. او همدارنګه په نورو برخونو کې مثلا په مقناطیسي سرکیوټونو کې تاسو مثلا مقناطیسي لاینونه پیدا کوئ، د هغې اندازه پیدا کوئ، مقناطیسي ساحې اندازه پیدا کوئ. همدارنګه په یو وایر کې مثلا چې څومره کرنټ ورکړي څومره مقناطیسي ساحه به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې تاسو باید ټول په یاد ولرئ. یو چې دا ټول موضوعات بیا موږ تاسو په سوالونو کې هم کوو، تشریح کوو او په دې اړه باندې به یو څو سوالونه هم له تاسو سره شریکوم په راتلونکي ویډیوګانو کې. نو دغه لړۍ موږ سره تعقیب کړئ تر پایه پورې او د دغه لړۍ په شیرولو کې او د دغه معلوماتو په شیر کولو کې له موږ سره مرسته وکړئ. او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل د ګډونوالو د شمېر په زیاتولو کې له موږ سره مرسته وکړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.